د افغان سولې پیچلی بهیر ورسره ګونګ ګامونه له افغانستانه تیر ګاونډ هیواد پاکستان ته تللی. افغان حکومت تر دې دمه اسلام آباد ته د طالبانو په نوي سفر څه نه دي ویلي، خو پخواني چارواکي او شنونکي د شک په سترګه ورته ګوري. تیرو شلو کالو ته په کتو سره زه د پاکستان په صداقت باندې شک لرم، ځکه دوی په تیرو شلو کالو کې د تروریزم سره د جګړې په نامه باندې هم د وګونه دوه مخی سیاست لري، اوس هم د سولې په مسله کې دوی د وګونه سیاست لري. له ډیریو سره باور دا دی چې پاکستان ته د طالب مشرانو دا سفر یوازې او یوازې د دغه هیواد او د همدې ډلې د ګټو لپاره شوی دی. دا اقدام مستقیما د نړیوال ټولنو د اعتماد لاسته راوړلو په برخه کې شوی دا چې ترڅو وکولی شي چې پاکستان خپل نوم هغلته د هغې لست نه وباسي او په دې نتیجه کې د دیو هغه کم مالي ستونزې چې د نړیوال سطحه کې ورته یو لاره د حل پیدا شي. نو په همدغه وجه باندې موږ تاسو ټول پوهیږو چې پاکستان همیشه یو دوګونی سیاست لري د افغانستان او د نړیوال ټولنو سره. پاکستان د افغانستان هغه گاونډی چې کابل یې د طالبانو پټنځای بولي. اوس د سولې وزارت وایي چې پاکستان پر طالبانو سخت اغیزه لري، نو دوی هیلهمند دي چې دغه هیواد له خپلې دغه اغیزې د افغان سولې لپاره مثبته ګټه واخلي. په دې لیک کې هم غوښتنه د سولې شوې. دا له کابله ان د امریکا تر کانګرسه رسیدلی. د افغانستان د پارلمان د بشري حقوقو، مدني ټولنې او د ښځو چارو کمیسیون په دې لیک کې د افغان سولې په بهیر کې د تیرو 18 کالو د لاسته راوړنو او د ښځو د حقوقو د ساتلو لپاره د امریکا دروازه ټکولې ده. کانګرس امریکا باید واقعا چون د امریکا حکومت په دې پروسه کې مستقیم لاس لري او باید چې وایي چې افغان ولس د صلح او د ثبات غوښتونکی دی. دا د ملي ټولنې یو نیاز دی. امیدوار یم چې زموږ بین‌المللي همکاران خصوصا امریکا د سولې راوستلو کې د افغان ولس سره ودرېږي او واقعي موږ غواړو چې د واقعي او د دوامداره سولې شاهد اوسېږو. اوس چې د بین الافغاني خبرو پیل په نن او سبا کې دی، دا ښځې د تیر پرتله د خپلو حقونو په تړاو لا اندېښمنې شوي دي. دوی وایي د جګړې قربانیان دي، خو نه غواړي د سولې قربانیان شي. شازیه حیاتي، کابل.